ملګرو نوی خبر راغلی دی او نوی خبر هم د حسنین ماشوم باره کې دی. په کم کې چې تاسو په ویډیو کې هم کتئ شئ د جیل نه بهر ته وځي. په سوشل میډیا باندې هم خلکو هغه پوسټونه شروع کړي دي چې د حسنین ضمانت وشو او هغه د جیل نه ووتو او څوک وایي بری شو. مختلف قسمه خبرې کیږي. حقیقت څه دی؟ ویډیو هم باقاعده شوې ده په کم کې چې حسنین د جیل نه راوځي بهر ته. نو دا څه وجه ده؟ که ستاسو خیال وي د دې نه مخکې هم یو ویډیو هغه په سوشل میډیا گردش کوو، باقاعده ټیک ټاک کې د په اکاونټ کې هم موجوده ده. دوه ویډیو وي. یو ویډیو داسې واده د پولیسو کم گاړی چې دی د هغه سره ویډیو جوړه کړې وه، په کم کې چې د پولیسو کم موبایل دی هغه شاته ولاړ وي، دا ترې مخکې سلو موشن ویډیو جوړی. بله هغه ویډیو وه په کم کې چې دا په تاڼه کې ناست وي، ورسره د هغه ځای کم میرزا یا ایسیچو وغیره څوک هم وي هغه ورسره هم ناست وي، هغه په خپل پایلونو کې ګوتې وایي، دا په کرسۍ کې ناست وي، د دې ته هم ځان دپاره ویډیو کړی وي، هغه ویډیو هم چلیږي. د هغې نه پس پرون نه په رادې خوا دا ویډیو چلیږي په کم کې چې وایي چې آیا حسنین هغه د جیل نه ووتو. نو حسنین هغه د جیل نه هغه نه دی وتی. کم ویلی کېږي داسې چې تر اوسه پورې هغو د وکیل یا داسې څه بندوبست هم نه دی کړ. پیله به دا داسې چل کوي دا به وکیل نیسي، د هغې نه پس به دا ضمانت درخواست ورکوي. ضمانت درخواست د ده د منظورېدو څه امکان نشته ځکه چې هر څه د هغه سره برآمد شوي دي. بیا به د هغې نه وروستو کم د ټرایل کیسونه دا به چلیږي. نو لکه راواته هغه د ډېر زیات مشکله دي. نور باقاعده وکیلان به په دې باندې بیا هغه ښه پوهېږي، خو کم زمونږ د ایکسپیرینس او د دغه مطابق نو دغه کم ویډیو چې هغه هم تاسو سره شریک کړه په کم کې چې ویل کېږي چې حسنین د جیل نه راووتو، نو مکمل هغه دروغ دي. دغه معلومات چې کوم هغه هر څه تاسو سره شریک کړو. بله ویډیو کې به میلاویږو. د نن دپاره دا پوره وه. الله حافظ.